سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ صحت او عافیت جامې پرتانی. ملګرو، نن درته یو ډېره خوندوره او جادویي طریقه درښیم. زه باور لرم چې دا طریقه به خامخا تاسو ته په در خوري او خامخا به یو شی ورنه زده کوئ او ډېر جالبه طریقه ده. څنګه طریقه ده؟ ویډیو ستر پای پورې وګورئ. خو ملګرو، د غاړې د نه خلاصون دې طریقې څخه به غلطه استفاده نه کوئ. که چېرې مو غلطه استفاده ورنه وکړله، ګناه پر ما نه ده، ګناه پر تاسو ده. زه یوازې د زده کړې په خاطر تاسو درښیم چې موږ دا طریقه زده کړو او یو وخت موږ ته خامخا بیا په در خوړل کېږي. خو بیا هم درته وایم، غلطه استفاده به ورڅخه نه کوئ. یوازې د زده کړې په خاطر زده کړئ، یوه ورځ خامخا درته په در خوري. طریقه څنګه ده ملګرو؟ چې درته پای ټکی په ټکی درته ښیمه تر پایه پورې. خو که چېرې مو ویډیو خوښ سوه او ویډیو کې مو څه شی زده کړل، نو او دغه ویډیو درته معلوماتي تمامه سوه، ویډیو سره لایک کړه او خپل نظر کومنټ کړه او چینل سبسکرایب کړه. ښه راځئ چې زه تاسو ته دا طریقه در وښیم. ښه ملګرو، نو زه تاسو ته اول لومړی ډیټیل در کوم. ګورو ملګرو، زه راځم خپل ګیلري ته. دلته ملګرو تاسو وګورئ، ما سره یو عکس دی. زه دې روټیټ یا رسیخ کړم. ګورئ ملګرو، ما سره یو عکس ده. ښه، دې عکس کې تاسو وګورئ ملګرو، دغه ځای کې څنګه دا ټاپه هم شته او امضا هم شته. صحیح ده ملګرو؟ ټاپه هم شته، بل چې ده ملګرو امضا هم شته پکې. صحیح ده ملګرو؟ تاسو هم وګورئ، هم ټاپه شته او هم امضا شته ده. او دلته ملګرو بل عکس راخلم. ګورئ دلته ملګرو بالکل سمپل عکس ده که نه، نه ټاپه شته پکې، نه امضا شته پکې، هېڅ شی ګوره نشته پکې. ګوره خپل تاسو وګورئ که نه، هېڅ شی هم نشته پکې. صحیح ده ملګرو؟ موږ د مکتب سوالونه چې یو مکتب کې استاد زموږ ورته سوالونه جوړ کړي وو. او دلته څنګه ده ملګرو، ټاپه هم شته او امضا هم شته که نه. اوس موږ څنګه کولی شو ملګرو، دغه ټاپه چې دلته ده ملګرو، دا ټاپه دغه ځای کې ده، هم ټاپه شته او هم امضا شته ده. دا ټاپه او امضا موږ څنګه کولی شو هغه بلې ورقې ته را انتقال کړو. ګوره لکه بالکل لکه همدغسې چې صحیح ده ملګرو؟ ته ټاپه هم دا تایید شوې ده او هم امضا ورباندې شوې ده. اوس دغه ټاپه څنګه کولی شو دغه ځای ته څنګه کړو، را انتقال کړو. بالکل لکه رښتیا چې هېڅ فرق به نه پکې کېږي. څنګه ده؟ جالبه ده او که نه؟ ګوره، خو د اوس به زه که چېرې کومه دا سوالونه به مو ورځم او دا به راته ټاپه کوي او امضا کوي، به وخت زیات به نیسي. خو که چېرې دا طریقه تاسو زده وي، تاسو به ډېر اساني کولی شئ دغه ټاپه او امضا راواخلئ ملګرو او په دغه ځای کې څنګه کوئ ورته واچوئ. بالکل به داسې ښکاري لکه داسې خپله ټاپه شوې. څنګه کېږي؟ راځئ درته وښیمه. د دې لپاره ملګرو تاسو یو اپ ده باید را ډاونلوډ یې کړئ. د ملګرو دا اپ زیاتره ملګرو خامخا ډاونلوډ کړئ، ځکه دا اپ ډېر زیات استعمال کوونکي لري. د کم سکنر په نوم یو اپلیکیشن ده ملګرو، دا را ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ ډېر اسان ده ملګرو. پلی سټور ته لاړ شئ، هلته کم سکنر ولیکئ، دا اپ درته را ډاونلوډ کېږي او انشاءالله لینک یې ډسکرپشن کې هم زه درته اچوم. کله هم ملګرو چې کم سکنر تاسو را خلاص کړو، لږ انتظار ورته وکړئ. لومړی صفحه ملګرو دلته تاسو داسې راځي، دلته امپورټ ایمیج ووهئ ملګرو، پاس وبښئ، امپورټ ایمیج ملګرو په دغه ځای کې تاسو ووهئ. کله ملګرو چې امپورټ ایمیج ووهه، دلته خپل عکس څنګه انتخاب کړئ. زه به دلته هماغه عکس ورته پیدا کړم ملګرو. دغه ده، صحیح ده ملګرو؟ دا ساده عکس ده. دلته سلیکټ ورته ووهئ، دلته ملګرو بیا امپورټ ووهئ. کله مو چې امپورټ ووهه، دا زموږ امپورټ کېږي. صحیح ده ملګرو؟ دا امپورټ څه نیکسټ باندې کلیک کوو. دا ملګرو تاسو ګوره سکن یې وکړه، ښه څومره یې صفا کړم. کله ملګرو دا سکن کوم هم نه ملګرو، پروا نه کوي. ښه، دا ساده هم کوی شئ او دا ساده زه کوم، یعنې چې معلوم نه شي دې کې ایډیټ شوی ده. او که چېرې مو سکن کوو ملګرو، بیا په دغه ځای کې چې میجیک کالر ده او نو شاډو ده، دغو کې بیا سکن کېږي. ښه، څه یا پاسپورټ د سکن کېږي. کله مو سکن کړو ملګرو، ته راځئ دغه ته امضا یا سنجن په نوم یوه آپشن ده، په د سنجن باندې کلیک وکړئ ملګرو. کله مو سنجر باندې کلیک وکړو، دلته بل آپشن ملګرو موږ ته راکوي اډ سنجر، په دغه ځای باندې یو کلیک ورته اخلو او دلته لیکلی امپورټ فرام ګیلري. صحیح ده ملګرو؟ دغه ځای کې ورته کلیک اخلو. کله مو چې په دغه ځای باندې کلیک واخیستو، اوس هماغه عکس کوم چې امضا بښنه غواړم ټاپه ورباندې شوې ده، هماغه ورته انتخابوو. صحیح ده؟ کله انتخاب کړو، دلته سلیکټ ووهو، بیا امپورټ ووهو ملګرو. کله مو سلیکټ او امپورټ ووهه، دلته دغه امضا ملګرو دغسې کوو ورته. ښه، په دغه شکل یې داسې ورته انتخاب کوو. کوشش وکړئ چې کوم ځای کټ هغه نشي که نه دا څنګه کومه زه انتخاب کوم ورته ملګرو. په دغه ځای کې داسې دا ږدمه، سمه ده. کله مو چې دا کېښود، دلته څنګه ده کالر هم ورته چینج کولی شم او هر شی چې تاسو زړه وي هغه ملګرو دلته ورته چینج کولی شئ. صحیح ده ملګرو؟ دغسې کوئ. صحیح ده ملګرو؟ دا زما عکس یو څه پیکه و، ځکه داسې ښه رانه که ستاسو عکس لږ صفا وي ملګرو، بیا ډېر څنګه ده واضح تاسو ته راځي. اوس کولی شئ دلته هم دا ټاپه کېدی ملګرو، او کولی شئ په دغه ځای کې هم ټاپه کېدی، او کولی شئ په دغه ځای کې هم دا ټاپه داسې ورته کېدی. څومره څو ملګرو واضح سو راغی او که رانغی، نو په همدغه توګه بله کافي هم ورنه راویستلی شئ.
بیا ملګرو دا داسې کې ورته ګورو لږ نور دا صحیح ده، لږ نور هم واضح راغی ملګرو، صحیح ده. دغه ځای کې داسې وتږدمه. نو څنګه شو ملګرو، بالکل لکه رښتیا دې هم چې په قلم باندې کړه. ټپه لږ کمزورې راوستله ملګرو، ځکه چې زما د عکس کوالټي اوس کمزورې وه، ځکه دا ټپه کمزورې راوسته. که چېرې ستاسو عکس لږ صحیح اخیستی وي ملګرو، بیا څنګه کېږي دا ډېر صفا تاسو ته راځي. نو کله مو چې دا ووهو ملګرو، دلته راځو په دغه ټیک مارک باندې کلیک کوو. کله مو چې ټیک مارک باندې کلیک وکړو ملګرو، دا څنګه کېږي ذخیره کېږي. دلته چې یو کلیک ورباندې اخلو ملګرو، او دلته دا 3 ډاټ ووهو. کله مو چې 3 ډاټ ووهو ملګرو، دلته لیکلي سیو ټو ګالري، سیو ټو ګالري باندې کلیک کړو، او دا به څنګه شي زموږ ګالري ته سیو شي. څنګه شو ملګرو، جالبه وه که نه؟ چېرې ته جالبه تمام شي ملګرو، خامخا چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو هم سره لایک کړئ. تر بیا پورې په لویه بښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښاد او اباد اوسئ.